بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله په پاکۍ سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. د هم هغه باچایي ده او د هم هغه دپاره ثنا او ستاینه ده او هغه په هر څه قادر دی. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا کړئ، بیا د تاسو نه ځینې کافران دي او ځینې مؤمنان، او الله ټول هغه څه ویني چې تاسو یې کوئ. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. هغه ځمکه او اسمانونه په عدل او په حکمت پیدا کړل او ستاسو صورتونه یې جوړ کړل او ډېر ښکلي یې جوړ کړل او د هم هغه لوري ته په آخر کې ورګرځېدل دي. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هغه د ځمکې او آسمانونو د هر شي نه خبر دی. څه چې تاسو پټوئ او څه چې تاسو ښکاره کوئ ټول هغه ته معلوم دي او هغه آن د زړونو په حال پوهیږي. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. آیا تاسو ته د هغو خلکو څه خبر رسېدلی دی چې د تاسو نه مخکې کفر اختیار کړی و او بیا یې د خپلو بدو اعمالو خوند وڅاک؟ وړاندې د هغو دپاره یو دردناک عذاب دی. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. دا د دې دپاره چې هغو ته د هغې پیغمبران د څرګندو روښانه دلیلونو سره راغلل، خو هغه یې وویل آیا انسان به موږ ته لار ښوونه کوي؟ او انکار یې وکړو او مخ یې واړوو. نو الله هم د هغو نه بې پروا شو او الله خو بې نیازه او ثنا یې ویلې شوې ده. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. د دغو کافرانو ګمان دی چې هغوی به د مرګ وروستو هیڅکله بیا راپا نه سول شي. دې ته ووایه نه، زما په پروردګار قسم تاسو به هرومرو راپاسول شئ، بیا به هرومرو درته وښودل شي چې تاسو په دنیا کې څه کړي دي، او دا کار د الله دپاره ډېر آسان دی. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. نو ایمان راوړئ په الله تعالی او د هغه په پیغمبر او په هغه رڼا یعنی قرآن باندې چې موږ نازل کړی دی، او ځان خبر کړئ تاسو چې څه کوئ الله پې ښه خبر دی. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التعاون ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. د دې معلومات به تاسو ته په هغه ورځ وشي کله چې د راټولېدو په ورځ هغه تاسو ټول راغونډ کړي. هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو او بایللو ورځ وي. چا چې په الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي الله به د هغه ګناه د هغه نه لرې کړي او هغه به په داسې جنتونو کې ننباسي چې تر هغو لاندې به ولې بهیږي. دی به د تل دپاره په هغو کې اوسیږي. هم دا لویا کامیابی ده. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. او کم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي دي هم هغه ټول دوزخیان دي چې هلته به د تل دپاره اوسیږي او هغه ډېر بد د اوسېدو ځای دی. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. د الله د اجازت نه بغیر یو مصیبت هم ناراضي. څوک چې په الله ایمان راوړي الله د هغه زړه ته هدایت وربخي او الله په هر څه پوهیږي. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. اے خلکو د الله وینا ومنئ او د پیغمبر وینا ومنئ. خو که تاسو د وینا نه مخ اړوئ نو زموږ پیغمبر په ذمه خو سرګند روښانه پیغام رسول دي. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله هغه ذات دی چې د هغه نه سوا بل خدای نشته نو د دې عمله دی مؤمنان دی په هم دی الله باندې توکل وکړي. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اے مومنانو ستاسو د میرمنو او ستاسو د اولاد نه ځینې ستاسو دشمنان دي د هغو نه ځان بچ ساتئ او که تاسو معاف او د تېرېدنې نه کار واخلئ او بخښنه وکړئ نو الله بخښونکی او مهربان دی. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ستاسو مال او ستاسو اولاد خو یو ازمیښت دی او هم دا الله دی چې د هغه سره لوی اجر دی. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نو دې عمله تر څو پورې چې ستاسو په واس کې وي د الله نه ویریدونکي اوسئ او د هغه فرمان واورئ او ویې منئ او خپل مال د الله په لار کې خیرات کړئ. دا هم ستاسو دپاره خیر دی. څوک چې د خپل نفس او حرص نه محفوظ پاتې شي هم هغه کامیابه دی. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. که تاسو الله ته ښه حسنه قرضه ورکړئ نو هغه به تاسو ته څو چنده زیاته درکړي او ستاسو ګناه به در وبخي. الله تعالی ډېر قدردان او د تحمل څښتن دی. عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم.
په پټ او ښکاره په هر څه پوهیږي، برلاسې او د حکمت خاوند دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.